دا جلا جلا کوم یوازې. اوس موږ څه هغه عضلات وایو چې هغه د نس پوسټیریور وال جوړي، یعنی د نس شاته موقعیت لري شابس. چې دا هم دواړه خواته موقعیت لري، یعنی both side of the midline، یعنی یو به راسته وي بل به چپه، دواړه خواته موقعیت لري. د ملا د تیر یو راسته خواته بل چپه خواته موقعیت لري. دغه څلور عضلې راځي: کوادریټس لمبرم عضله، کوادرو معنا یو پاو نه، مثال خبر د څلورمه حصہ، لکه د ملا د څلورمه حصہ جوړوي نه، کوادرس لمبرم یعنی لمبر ساحه څلورمه حصہ جوړوي. دا عضله اوس وایو. بل سواس میجر او سواس ماینر عضله مشخص وایي د خیر سره دا سلندر ته ورته شکل لري، اوږده عضله د اوس بحث پر کوو د خیر وایي. او بل الیاکس مسل ده چې په الیاک فوسا کې موقعیت لري. دا څلور هغه عضلات دي چې د نس شاخوا جوړي، یا ابډومین پوسټیریر دیوال شا دیوال جوړي. نو اول عضله یې وایو چې هغه د کوادرس لمبرم، کوادریټس لمبرم، معنا د ملا که د مشت ملا راواخلو دا په دور برخه سوي شو د چکی دا یو پاو صحه چکی دی جوړي. صحیح شو. دا عضله ده د شروع چیر ده لاندې شروع کیته یا کریست، دا یا کډو کریست دی کوم چې دا یو ما ډکه يرسوي دا هپون اکثر ډکه یواري دا ډکه بیا حوصله واري وګوري ان شاء الله به په یادېږي د خیر سره. دا د یا کریست څخه شروع کیږي دا یو شروع وسوله. بل دلته یو لیګامنټ سته هغه ته ایلیو لمبر، یعنی د ایلیوم او دا د لمبر ترمنځ موقعیت په وجود پروت دی. دا ایلیو لمبر لیګامنټ وای دا هم شروع کیږي. او بل دا پنځمه ال 5 چې دی شابس دا ورټبرا دا ترانسورس اوس څه هم شروع کیږي. درې ځای شروع وسول: ایلیا کریست، ایلیو لمبر لیګامنټ او دا ترانسورس پروسس ته پنځمه ورټبرا دلته شروع وسول. چیرې ختمیږي لوړ راپورته کیږي سب دا خو نرمشن دا انسرشن دا لوړ راپورته کیږي پر دوهم پښتۍ باندې لاندې ختمیږي. وای دا دوهم پښتۍ د شابس دا دغه دوه منځ بخښ دي دولسمه د دولسم پښتۍ پر دغه لاندې بارډر چې ختمیږي. د دولسم پښتۍ پر دغه لاندې بارډر باندې چې ختمیږي. او بل ختمه چیرې دی دغه د ټي 1 ټي 2 ټي 3 او 4 ټي نه بخښ دي ال 1 ال 2 ال 3 او ال 4 دغه څلورو ال ورټبراو په ترانسورس پروسس باندې ختمیږي. ترانسورس پروسس ال 1 ال 2 ال 3 ال 4 په دا ختمیږي. بیا ورته ګوري شروع ختم مشتاس وایو د کوادریټس لمبر مازله. دا عضله چې د ملا په د نس په شاخه کې په ملا کې لاندې برخه موقعیت لري شاوس، چې شروع یې دلته ایلیا کریستو، دلته ایلیو لمبر لیګامنټ خپل ایلیو لمبر لیګامنټ دی. او بل دا پنځمه ال5 ترانسورس پروسس باندې شروع کیږي. لوړ راځي دولسمې پښتۍ په لاندې بارډر باندې ختمیږي. او د ال1 ال2 ال3 ال4 په دغه ترانسورس پروسس باندې ختمیږي. دا ختم شو. نو لوړ خواته وظیفه ډیره ساته رسېږي. نو نرم کم نرم دی د دولسم نرم پر راځي سب کوسټل کم نرم دولسم نرم پر راځي سب کوسټل نرم پر راځي. او بل هغه درد لپاره ال1 څخه د ال4 پورې نرمونه هم ورته راځي. صحیح شو. دا هم ورته راځي. وظیفه یې شته بایلیټرل کنټرکشن که چیرې دواړو خواو تکلس وکړي، هم دا تکلس وکړي هم دا تکلس وکړي. په دې وخت کې د دولسمې پښتۍ فلیکژن رامنځته کیږي. دولسمې پښتۍ دا قطعي مخ خواته ټولوي. صحیح شو. انسپایریشن کې همکاري کوي او ټرانک فلیکژن پر کوچ هم مرسته کولی شي. اگر چیرې یو طرف حرکت وکړي یوازې یو خوا کنټرکشن وکړي بیا نه یوازې یو طرف چکیږي فلیکژن رامنځته کیږي. موږ چې په طرف باندې چکو عین خواته ملا کتو نه سپورت چکو دا حرکت رامنځته کیږي. دا و د نس خلفي اول عضله کوادریټس لمبرم عضله وه. اوس راځو موږ تاسې د نس د خلفي برخې دوهمه عضله وایي سواس ماینر. دا سلندر ته ورته اوږده عضله ده شابس. سواس ماینر او سواس میجر اکثره وخت دغه سواس ماینر په ځینې کسانو کې له منځه ځي، نه یې پرته موجوده نه وي، دا ټرانسفر سره مدغم سوي نه یې پشکې ځینې کسانو کې. صحیح شو. نو دا چې دغه عضله ده شابس چې د شروع یا ورجن چې دی دغه ټي 12 ته ټي سته ټي 12 ال1 دغه څخه شروع کیږي، د باډي څخه شروع کیږي. ته ګورې دغه سره دی او بیا دغه سره دی. ټي 12 او ال1 د باډي څخه شروع کیږي لوړ. صحیح شو. او یا دغه دوار ترمنځ د کوم دغه ډیسک دی انټرورټبرل ډیسک دا هم شروع کیږي. درې ځایه شروع شوله.
ټي 12 L1 او د ترمنځ چې کوم ډیسک دا شروع کیږي. لاندې خواته راځي په پکټین پوبیکس دا ول دلته پکټین لاین وو الیو پیپیک ایمیننس کو په یاد سم ویلی او شابس هغه په دې کارډو کې وری وری ان شاء الله پیدا شي چې دلته پکټین پوبیک هم ورته ویل کیږي شابس دلته پکټین لیکو پکټین لاین په دا باندې ختمي شي یا الیو په دې ګور الیو پیپیک ایمیننس دلته راوتلې برخه و دغه د الیوم او د پیپیک ترمنځ موقعیت دغه ایمیننس ختمي شي شابس نربه ته L1 نر پورته راځي تاسو او کومک چکی دی په فلکشن کې لږ کومک کولی شي دا نری عضله ده کمزوري کومک سره کوي فلکشن کې لږ همکاري کولی شي کمزوري کومک سره کولی شي موږ تاسو د نس پوسټیریر وال یا د شا دیوال درېم عضله موږ وایو سوس میجر دا نس اوږده عضله ده شاوس چې سوس میجر عضله ده شاوس د شروع چې ده دغه ټي 12 تاسو L1 L2 L3 او دغه L4 د دغو پر ورټیبرل باډیانو باندې شروع کیږي اوس دا یو ریجن سو ورټیبرل باډي دا یو ریجن سو بل د دې ترمنځ چې کوم ډیسکونه دي انټرورټیبرل ډیسکونه دغه سو دغه سو دغه سو او دغه سو یعنې د دولسو د یو L1 ترمنځ دي د L1 L2 ترمنځ دي L2 L3 ترمنځ دي L3 L4 ترمنځ دي دغه انټرورټیبرل ډیسکوت هم شروع کیږي شاوس سیسو او بل د L1 څخه تر L5 پورې ترانسفرز پروسسونه ورته د L1 ترانسفر پروسس دلته د L2 هغه دی د L3 هغه دی د L4 هغه دی او د L5 هغه دی دوه هم شروع کیږي درې ځای شروع شول شاوس د ټي 12 څخه تر L4 پورې ورټیبرل باډیانی انټرورټیبرل ډیسکونه او د L1 څخه L5 پورې ترانسفر پروسسونه شروع کیږي ختمه ټول راځي یو ځای ختمیږي دا پښې ته راځي شاوس په پښې کې په پیمور اډو کې موږ تاسو دوه ټراکینټر ویلي وکم په یاد دي یو دا ګریټر غټ ټراکینټر وو بل ته لاندې داخل خواته لیسر ټراکینټر وو شاوس دای پر هغه خوشنی مې ختمیږي د لیسر ټراکینټر باندې ختمیږي د نن میډیل خواته شی ټراکینټر دی لیسر ټراکینټر دی ختمیږي د پیمور هډو کې په لیسر یا خوشنی ټراکینټر باندې ختمیږي دا مو ویلي و تاسو نرف کم نرف ته راځي د L1 څخه تر L3 پورې سپاینل نربونه ورته راځي تاسو او زپای چې ده د په خپل فلیکشن او lateral rotation of the thigh and trunk هم د سینې یا تنې شابس او هم دغه د ورانه دغه دواړو برخو هم په فلیکشن کې کومک کوي هم په lateral rotation کې کومک کوي فلیکشن څنګه دی دا چې سره کوشنی سي تنه راکتیږي انسان رکوع ته ځي دا یو فلیکشن سو دا چې راکوشنی سي دغه پیمور د نن خواته کتې شاوس اټوله یې اس کشي داخل خواته اته به د تایپ فلیکشن ویل کیږي دا یو حرکت بل lateral rotation کوم وخت چې مثلا کوشنی سي که عین تر حرکت وکي تنه داسې کتیږي یو خواته کتیږي تنه یې موږ داسې مثال سلام ګرځس کارټسونه اته به lateral rotation ویل کیږي او یا چې دا ځله کوشنی سي دا پښه چې داسې راکشي داخل خواته دا عین وخت کې د پیمور اټوکی لږ داسې د خارج خواته خلاصیږي هم ورسره ځکه دغه ختم شوی چې دا ځله دا و داخل ختم شوی دلته د پیمور داخل ختم شوی ده داخل خوا چې راپورته راکشي دغه خارج خوا لږ شاته خواته ځي نو د تایپ لیټرل پېشنټ هم شي کومک ورسره کوي دا درېیمه عضله اوس اخري عضله وایو د ملا ده د نس د پوسټیریر پارت چې هغه عضله د ایلیاکس مسل د شابس پس هم دا په حوصله کې موقعیت لري خو د نس شاوخوا کې رول تقریبا راځي شابس دا عضله د زرغونه چې تاسو وینئ دغه د ایلیوم اډو کې په داخل کې موقعیت لري شابس ته ایلیاکس عضله وایي کېږي ایلیاکس مسل دغه په ایلیاک پوسا کې موقعیت لري موږ ویلي و چې د ایلیوم هډو کې یا کوکسل اډو کې داخلي برخه ته دلته یو غټه پوسا وایي ایلیاک پوسا شروع چیرې ده په دغه پوسا کې شروع کېږي ایلیاک پوسا کې شروع کېږي چیرې دغه ایلیاک پوسا کې شروع کېږي ختمه چیرې دی ختمه د سواس میجر پر رقم نشي اوس د پیمور اډو کې دغه داخل ته راځي دلته په کوشنی ټراکټر باندې کېږي ختمیږي تاسو نربه کم نرب دی هغه رقم دی که مخکې مو ویل د سواس میجر هغه L1 څخه تر L3 پورې دی شاوس تاسو دی هم دغه پر رقم د تای او د ټرانک په فلیکشن کې کومک ورسره کوي یعنی دغه د تای اورانه داخل ته راکتول شاوس زاویه کوشنی کول او تنې شکول راکتول لاندې خواته د شکی کومک ورسره کوي نو دا و د نس
پوسټیریر مسل د نس شا عضلات. څلور مسل موږ پکې وویله: کوادریټس لمبرم مشابس، سواس ماینر، سواس میجر او دغه بل چې وه الیاکس عضله موږ تاسو پکې وویله. دا څلور چې وه د نس د پوسټیریر وال یا دیوال چې کوي موږ ته جوړوي.